نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د مسلمانانو دپاره عبادتګاه مختص کړې ده. لومبه د اسلام عبادتګاه چې هغه مسجد حرام، مسجد نبوي، مسجد قباء، مسجد قبلتين، د سورهم جمعتونه چې دي د الله رب العزت ګورونه دي. او لومبه مدرسه چې و صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین چې پکې تعلیم حاصل کړو، د ټولو نه زیات روایات منقول حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه دي. د مدرسې ابتدا هم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس کړی ده. د جمعات او د حرمین شریفین او دغه رنګه تعمیر ابراهیم علیه السلام کړو، دا غینه مخکې نوح علیه السلام کړو، د ټولو نه اول حضرت آدم علیه السلام کړو. چې څوک الله مني او په الله باندې عقیده وي او په پیغمبر ایمان وي، نو الله رب العزت د اخرت د خپل د دین خدمت علی او خپل کور ته راوړي او د خپل جماعت خدمت ته علی او خپل جماعت کې د هغه سره راغی. د جماعتونه د چا جاگیرداری نه، د چا جیدات نه دی، د پراپرټي نه ده، دا چې وقف کیږي دا د الله رب العزت د دین لپاره وقف کیږي، د الله رب العزت د عبادت لپاره وقف کیږي. که تاسو نورو ادیانو ته وګورئ، په ټولو دینونو باندې وګرځئ، که عیسایان دي خپل پادریانو پسې به بدردونه وایي، که یهودیان دي زاینسټ دي به خپلو پادریانو پسې بدردونه وایي، که دغه رنګې بتمت دي خپل بتمبت پسې به بدردونه وایي، که هندوان دي خپل گیتا پسې به بدردونه وایي. عرض چې هر یو مذهب او هر یو دین والا دی خپل پیشوا پسې به بدردونه وایي. او افسوس نن مسلمان دی حد تر راغلی دی چې په خپل لاس باندې په خپل خپې پروانې کودالۍ چلی او ځان له خپل خپې وایي، خپل تبرګې راغستی ځان له خپې وایي. منبر محراب د نصیحت ځای دی، د واعظ ځای دی. افسوس د خلکو نه نن د واعظ او د نصیحت هغه صبر او ماده هغه هر څه ختم شو. که په منبر او محراب باندې چاته واعظ کې، چاته نصیحت کې، نو هغه سیریس دی، هغه سیریس دی.
او ذاتي پرسنلی علی چې دای ماته ولې وکړو دا پته کیږي دا عام عوام ټول ته کیږي ټول په دې کې شامل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین کی معمولی کجروی ولیدا یا خبرې په کې ولیدي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ته وخته صحابه کرام ته وی چې پتا سو باندې څه چل شوی دي پتا سو کې د ځینې کسان په داسې عمل وینم صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په خپل عمل درست امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین دی 22 लाख مربع میل ځمکه باندې د حکومت ته یو ورځ ودرېدو پروردګار حکومت راکړې چې داسې یو کس پکې نشته چې ما ته مخې ته ودرېږي چې زما اصلاح وکړي ما ته سمه لار وښیي امیر المؤمنین یو پرې اعلان وکړ په مجلس کې اعلان وکړ چې داسې یو کس وي کما چرته غلطي وکړه نو هغه زما څخه اصلاح کوي یو کس پکې پاسېدو وی امیر المؤمنین کته مو وګولې دي تورې د خپل کاش کارو باسه او ورته نه راکړه دې باندې سم امیر المؤمنین وی الحمدلله چې نن داسې مسلمانانو شته چې ما د خپل غلطي په پته باندې کې او ما ته وخی او د جهنم د اور نه بچ نن چې چاته غلطي وکړه بس دا روبه دشمنی نن کزوی ته نصیحت کوي روبه دنیا باندې دشمنی نن که مقتدی ته نصیحت کوي روبه دشمن باندې هغه کچته سم الله خیر او هغه باندې روبه دشمنی کرور ته خیر عزیز ته خیر کګاونډي ته خیر خپلوان ته خیر عام عوام چې دي د علماو نه لاندې د عوام نصیحت کوي په منبر باندې ستاسو د فلاح لپاره لګیا دي ستاسو د کامیابۍ لپاره لګیا دي ولې دا تاسو چې دوا له لاشي امام تصور کوئ چې موږ ته دوا وکړي چې الله رب العزت موږ ته خیر چې تصور کوئ په جنازه کې تصور کوئ هم دا څنګه چې تا ته دوا کوي ستاسو د کامیابۍ لپاره دوا غواړي نو ستا په ناکامۍ کې او ستا په سرکشۍ کې چې تا ته نصیحت کوي نو بیا ته ولې نه قبلې ته ولې په دې فرقو کې سي ورته د علما تقسیمې ته ولې د علماو بد کردار کې بد کردار خوشي کې استهزاء کې بد رد ورپسې وایي مسلمان په هغه دی چې په خپل عبادتګاه باندې مضبوط ولاړی د مسلمان عبادتګاه چې د جمعات دی او ته د جمعات سپکې ته چې دا په ناجایزو سپکو چوي ته علماو ته په سپک نظر باندې ګوري ته علماو ته بد رد وایي ای مسلمان خپل بنیاد په خپل ځان له مخې برباده وه یو وخت په تا باندې داسې راشي چې دا علما به ځان سره قسم وکړي چې خپل اولاد باندې به موږ علم نه کوو هغه قرب قیامت نشیاني به بالکل منظر عام ته راشي چې څوک په خپلو بچو باندې علم نه کوي رو د وخت د ځمکې نه به علما ختم شي او ستاسو امامت به څوک کوي جاهلان به مخکې کېږي چاله به اقامت نه ورځي چاله به اذان نه ورځي چاله به تلاوت نه ورځي که په موس کې د تصدر وي که ټپای درته وي که صورت یې درته وي که هر څه درته وي الله اکبر بس ورکته کېږي دا به محال دا مخته باندې را روان دی تاسو د جوماتونو نه د علماو قدر ختمېږي ورو عالم که نصیحت کوي هر سړی پرسنل کېږي سیریس دی دا یې ماته یو دوه ټکي دین یې زده کړي دي راشي دلته کې به جخ کې عالم سره په جخ کې ونقلي او لګیا به خبرې به ورته کوي بدرت به ورته وي که ستاسو په نظریه کې دا خبر موجود وي چې دا عالم دا قاري دا مؤذن دا امام زما د حکم د لاندې دی نو ته په غلطه باندې حضرت عمر رضی الله عنه د ځنګلاتو امیر کوم کس جوړ کړل چې حافظ القرآن صحابي ورته امیر المؤمنین دا خو غلام دی غلام دی حافظ قرآن دی ځنګل کې به आवाज وکړي چې ځنګل دی ځنګل خالی کوي موږ د الله د رسول غلامان یو هغه ځنګل نن سوال لسنیم سو کال چې قانون راځي پورې سعود افریقیا ځنګل تر اوسه پورې خالی کوي ټول مخلوق د الله تابع دی کچرتا ځان د الله تابع موږ وایو چې پروردګارا مرګ د حرمین شریفین کې غواړو زید په جنت البقیع کې غواړو او په جنت الفردوس کې اعلی مقام راکې او مزید چرچې د حامان او د قارون او د نمرود غواړو تاسو چې ته کېږي کوم کس په دنیا کې د خپل خوښې دین باندې چلیږي الله رب العزت خو واضح کړی دی چې هغه په آخرت کې هیڅ حصه نشته
دا دي مولیانو د ځان نه خیالي دنیا جوړه کړې ده، قبر دی، عذاب دی، حشر دی. دا مولیان بیا د فرعون او د موسی خبرې کوي، هغه ګوري یادې دي، هغې خو نه دي د ژوندو خبرې وکړه، د ژوندو درته زم کومه، د ژوندو درته زم ویمه. په هر محله کې، په هر ځای کې یو فرعون په هر ځای کې پیدا دی چې چاته څومره اقتدار ملاویږي په دین او په اسلام باندې حملې کوي او لګیا دي. هم څوک په ستر پټۍ او سترګې پې کته کوي، مړه خیال دی درګذر کوه درګذر کوه. درګذر به تر کومې کې د غلطۍ انتخاب چې تر څو پورې نه کړي خلکو له د اسلام یې کړي تر هغې پورې د معاشرې نه غلطي نه وځي. ورځ په قیامت په هر امام سره د مقتدیانو به د الله په دربار کې پیش کېږي چې چا سره د کوم ځای کې عبادت کړي الله سره مخې ته به پیش کېږي. خدای به د هر امام نه تپوس کوي، عوام دې په قضا باندې روان وو، په منکراتو باندې روان وو، په ډمتوب روان وو، په حرامتوب په حرامخورۍ روان وو، تا ورته کوم نصیحت کړی، تا په کومه لار باندې راوړي دي؟ ولې الله د دې نه خبر نه دی چې هر عام سړی وسې ورته په دې باندې سیریس کېږي، خبره به په زړه باندې اخلي. دا زړه باندې اخیسته نه دي پکار، دا تاسو په خپل ځان ته به یې طرف ته ورودوئ. څه د نبي علیه السلام وسلام تعلیمات چې ټول د دې منبر نه بیانېږي، دې کې هېڅ څه وګرځي د خپل رای او اظهار رای او د خپل زړه او د خپلې خېټې نه خبرې نشو کولی. هغه ورځ هر سړی دې ځان ته رایاده کړي چې هر سړی به بربنډ ولاړ وي، رب العالمین ته به هر داسې سترګې بره کړې وي او حساب کتاب ته وایي یا پروردګاره د جهنم فیصله وکړي چې دا حساب کتاب شروع شي. هغه محشر ورځ رایاده کړي. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې الله رب العزت هر انسان ته دنیا کې وخت ورکړی دی، نو هغه وخت دی د غنیمت وګڼي او هغه غنیمت څه دي چې د الله په اطاعت کې. که ته دا وایي چې زه ډېر د زمانې علامه یم، ډېر غټ مفسر یم، ډېر غټ مبلغ یم او اخلاق ته بالکل زیرو یې، ته بالکل ناکامه انسان یې. او که ته د زمانې غټ ولی الله راشي او د ښه نه غټه هستي راشي او په جانماز ناست او په مصلی دې په هوا کې الوزي او خلکو سره د لین دین بالکل زیرو، بالکل ناکامه یې، سر دې خوړلی. دوستانو عزیزانو، هر مؤمن مسلمان د خپل دین دفاع کوي، هر مسلمان د خپل د دین سپایي دی چې مسلمان په خپل دین باندې، په خپل جومات باندې، په خپل مدرسه باندې غیرت ونه کړي. نو ولې دا به د کوی قام نه سوي ورته خلک راځي او ستا په دین باندې غیرت کوي. عیسایي به راباسي، زاینسټ به راباسي، ستا په دین باندې غیرت کوي. نن خو ته دا وایې چې دا په ناجایز باندې جوړ دي، ناجایز کړي. هغه چې واقعا هغه ولا ښه ده چې هغه شته پیپر ما سره پروت و، 3 کسان په یوه ځمکه باندې جګړه وه، هغه ځمکه یې وقف کړه. 2 کسان دې مړه شو، نو هغه یو پکې بیا راپاڅېدل، وایي دا ځمکه خو زما ده. ما ورته ښه راشه، وایي دا په ناجایزه ځمکه جوړه. وایي ته راشه میدان ته کښېنه، ورکړو نیولې نه ورکړل، چې نیولې ورکړل نو بیا مې راوویستو. ما ورته شته پیپر مې ورته وښو، فوټوکاپي، هغه زه راوښودم. وایي دا وښودل نه دی، ښه دی چې ودې شو. وایي دا ستاسو اصلیت دی چې یوې ټوکړې دپاره د الله رب العزت عبادتګاه تاسو نشئ برداشت کولی. دې انسان سره چې څومره هم اقتدار راځي، دې دومره غټ جاهله کېږي. دې انسان سره چې څومره دولت راځي، دې دومره غټ جاهله کېږي، الا ماشاءالله چې یو کم کوس پکې ټیک دي. علت نه چې انسان خالي وي، دا خو ډنګر دی. هر انسان تصویر ورته دومره علم پکار چې حلال حرام تمیز دا ټول پکې وکړي، جایز ناجایز دا ټول تمیز پکې وکړي. په ناجایز ځمکه باندې نه څوک جومات جوړولی شي، نه پکې څوک مدرسه جوړولی شي. تر دې پورې چې په حرامه بجلۍ باندې د چا ټنکۍ جوړه کړه او د جلا پکې حاکم نه کېږي، غسل پکې کوه حاکم نه کېږي. نو ولې موږ د الله رب العزت د دومره غټ دین سره دومره په اسانه باندې کنوال کوو، خلکو له به دوکې ورکوو، خلک به قطع بره کوو، د خلکو اعتماد دومره سر په موږ باندې ختم شو. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې ته په خپل حال باندې رحم وکړئ، د خپل علماو قدر وکړئ، د خپل مساجدو قدر وکړئ، د خپل دین قدر وکړئ. په رب یقین وکړه را روان وخت باندې داسې را روان دی چې دا علما به د ځان نه متنفر کوي. په رب یقین وکړه د خپل بچي مدرسې ته ولیږي. هر سړی به وایي چې زما به مسجد کې قدر نشي، زه خدای وایم چې خپل زوی علم ته کښېنو، زه خدای وایم چې خپل زوی حفظ ته کښېنو. روزګار کې ولې نه رو بدمعاشرین علما ختم شي. قرب قیامت نشانی اخرین هم دا ده، علما به ختم شي.
جنې ورکوله دپاره به هېڅوک نه وي. کله به څوک یو مخکېږي بل به بل مخکېږي، یو به یو لطیفه ورکوي، یو به بل. که سم موزي وکړو که روان موزي وکړو بس په ګډ وډ به ټول خلک سره. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې په دې زمانه کې د ټولو نه اعلی انسان هغه دی چې د الله رب العزت په دربار کې توبه استغفار کوي. هر وخت د الله ته سر په ځای چې په دنیا کې الله د فتنو نه مې بچ کړي، د مصایبو نه مې بچ کړي، د تکلیفونو نه مې بچ کړي. هغه طرف نه اغیار لګیا دي حملې د باندې کوي، بچي ته ټول ګمراه کوي چې د هغې خلکو دفاع وکړو، د خپل خلکو رهنمایي وکړو، خلکو ته لاره سیده کړو، او که نه به د خپل کور کې چې دا کوم جنګ روان دی د دې مقابله وکړو. دوستانو عزیزانو، حالات ډېر المناک. اخیرنۍ نشانې همدغه بیان شوي دي چې ورځ په قیامت هر انسان نه به د خپل عمل باره کې تپوس کېږي چې وخت یې تېر کړی و، څنګه دې تېر کړی و، ځواني دې چېرته تېره کړې وه. دا خو نه چې پټې ووایو بس راشه بس الله اکبر الله اکبر خبره ختم. توبه استغفار خو مې وکړو، خو په دین اسلام چې پاتې وي که په ځوانۍ کې حساب کتاب د ټول ځوانۍ حساب به در سره کېږي. ځواني دې چېرته خرڅ کړې وه، کم ځای کې دې په لوبو په ټوکو په کم ځای کې دې لګولې وه. په زمانه په ځوانۍ په زمانه کې ته په لیاقت کې وي، په شباب کې وي، په خپل زور کې وي، په خپلو مټو کې وي، په خپلو منګولو کې دې طاقت و. په هغې طاقت کې تا خدای یاد کړی دی، په هغې طاقت کې تا د الله ته سجده لګولې ده چې نن ته کمزورې شوې، بوډا شوې، راغلې جومات ګوټ دې ونیو بس الله اکبر الله اکبر ګوټونه نیسه. دوستانو عزیزانو، ټیک ته الله غفور رحیم دی. فمن تاب من بعد ذلک واصلح فإن ربک من بعدها لغفور رحیم. نن که وړوکی دی که لوی دی که ځوان دی، هر یو انسان دی توبه طایب شي او خدای ته د منت او زارۍ شروع کړي چې پروردګار دا څنګه خلق را باندې مسلط دي چې زموږ په دین باندې هم حملې کوي، په موږ باندې هم حملې کوي، او دین دنیا هېڅ شی راته نه پرېږدي، هر څه را روانۍ ختموي. تا ته خو انګریزانو دا تعلیم درکړی چې موږ ستا د پیشو خیال ساتو، د بطو خیال ساتو، د مرغو خیال ساتو، د حیوانیت خیال ساتو، د انسانیت خو خامخا خیال ساتو. او دلته کې انسان ته اوږې ناست دی، ټوټل هر شی اعتبار په پیسه جوړ دی، لین دین ټول هر شی په پیسه دی. عزیز پیسه ده، دولت دی، جاه دی، جیداد دی، دا چې چا سره ډېرې هر سړی ورته سلام علیکم کوي، دا عقیدت جوړ. او دا د اغیارو طریقه ده. یهودیان به هغه کس ته رشته ورکولې چې چا سره مال او دولت ډېر و. نن هغه رواج او هغه طریقې په مسلمانانو کې راغلي. په دین او اسلام کې دا جنجونه منجونه نه و، دا خو هغه جنجونه راغلي چې کوم هندوان منځوان کول بس په دې کې راغلي. بس یو شی پاتې دی چې ګاډي پاسه ګوتکې کېږي، هغه بګوان کېږي، بس روان کې بس هغه یو شی دی پاتې، نور ټول نه د هغه شی روان. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې هر وخت یې توبه استغفار کوئ، خپل رب ته ژړا او فریاد کوئ، او د خپل علماو د خپل مساجدو د خپل مدارسو قدر وکړئ. په دې باندې شکر وباسئ چې پروردګار شکر دی چې الله رب العزت په خپل عبادتګاه ته راغواړي. د کوم دور راغلی ته یو بچی د موبایل نه راپاسې، د سیسټم نه راپاسې، سوشل میډیا نه راپاسې او دې حد ته یې راولې. په دې سرخوړلي کې څه نشته چې ستا د بچي ذهن ګډوډوي. داسې مه کوه. علماو پسې بدرت مه وایي، یقین وکړئ چې هر کله علما دله بدزنه شو بیا به ډېر ژاړئ ولې دا هر څه به د لاس په لاس. الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق رانصیب کړي. آخر دعوانا الحمد لله.